دوستانو سلام، ورځ مو په خیر. محمود مرهون له یو بل درس سره ستاسې ښه راغلی. نن موږ او تاسې د فعل په اړه پر یو بل اړخ خبرې وکړو. موږ او تاسې په تیر درس کې د فعل په اړه لازم معلومات تاسې ته درکړي وه چې فعل په یوه ټاکلې زمانه کې پر یو ټاکلي کار باندې دلالت کوي. موږ نن پر دې بحث کوو چې یو فعل د څو اړخونو څخه موږ کولی سو کټګوریکو وویشو، چې یعنې د یو فعل وجه څه کیدای سي، یو فعل د څه شي دپاره اجرا سوی دی، یا مثلا د یو فعل هغه حالت چې دی پکښې واقع سوی دی څنګه دی. فعلونه د خپلو حالاتو په درلودلو سره په جلا جلا کټګوریو کې تاسې ته په لاندې توګه وړاندې کوو. لومړی ډول فعلونه موږ اخباري فعلونه لرو چې یو خبر موږ ته رارسوي، د یو موضوع په اړه موږ خبروي. مثلا بریالی خط لیکي، زه ډوډۍ خورم، ته کور ته ځې، دوی راځي، احمد کتاب وایي، محمود خبرې کوي، ناجیه درس وایي. بل ډول فعلونه هغه فعلونه دي چې یو شرط موږ ته دغه کوي، یعنې د خپل ځان سره د فعل سربیره یو شرط واقع کیږي او هغه جمله شرطیه کوي. که ته راسې نو زه به ولاړ سم، که راځې نو ما ته ووایه، که ډوډۍ خورئ نو راسئ کښېنئ، که مو دی ولیدئ موږ خبر کوئ، که ته نه ځې نو زه هم نه ځم، که دی ژاړي نو موږ خوابدي کیږو. دلته تاسې وینئ چې د پښتو ژبې شرطیاتو که په ټولو فعلونو مخته سره راغلی دی چې دا څه کوي، د فعل حالت شرطیه حالت دی. بل ډول حالت امکاني حالت دی چې د یو شي امکان ښیي چې داسې کار کیدای سي وسي. ما کولی سوای، تا خوړلی سوای، ما کولی سوای مثلا کار وکم، تا خوړلی سوای، تا ډوډۍ خوړلی سوای، ده که دا کار کړی وای دی تورن کیدلی سوای، ده ویلی سوای، احمد خندلی سوای، محمود تللی سوای، دی ژغورل کیدلی سوای. دلته تاسې وینئ چې امکان یې درلودی چې داسې یو کار سوی وای. بل حالت احتمالي حالت دی چې احتمال یې درلودی داسې یو کار سوی وای، چې یو کوچنی فرق د امکاني حالت سره لري چې دا کار په بشپړه توګه سوی دی مګر د دې احتمال و چې داسې نه وای سوی. دا امکان درلودی ولې دا احتمال و چې فرق یې موږ تاسې وینو. دلته په ما به، تا به، ده به، هغه به، ته به، دا به او دی به. مګر دلته تاسې وینئ په امکاني حالت کې سوای څه دی، د امکاني حالت توک دی. دلته تاسې وینئ ما به وطن جوړولی، تا به مینه راسره کول، ده به خندل، هغه به ژوندی وای، ته به تللې، دا به ختله، دی به فکر کوي. دلته تاسې متوجه کېږئ چې به د احتمال لپاره راځي او سوای د امکان لپاره راځي. د دوی یو ډېره نږدې برکې ده چې هغه یوازې په دغه عاداتو کې تاسې درک کولی شئ. بل ډول فعلونه هغه ډول فعلونه دي چې د یو امر دپاره مثلا استفاده کېږي، چې ته په یو چا امر کوي چې مثلا د پلانکي کار داسې وکړه، دا داسې کېږي، دا څه دي. مثلا زما کتاب راکړه، ته ولاړ سه، وطن آباد کړه، کار وکړه، درس ووایه، جنګ مه کوه، سوله وکړه. بل ډول حالت مصدري حالت دی. موږ تاسې مصدرونه وویل، په مصدرونو کې په دې پوه شولو چې کله یو فعل بدون د زمانې څخه موږ وایو هغه څه شي، هغه مصدري حالت دی. چې کول والا مصدرونه و، لام والا و، یدل والا او نور ډولونه. دلته تاسې ګورئ زکات ورکول فرض دی، ورکول دلته تاسې وینئ چې یو فعل واقع سوی دی او کول والا فعل دی. درس ویل لازمي دي، کار په فکر کول ښه دي، ښوونځي ته تلل مې خوښ دي، درواغ ویل ښه نه دي، په چا پورې خندل بد کار دی، چا ته بد ویل ښه کار نه دی. بل حالت تمنایي حالت دی چې ته هیله لرې، ارزو کوې او تمنا ستا خواهش داسې، کاشکې ملک آباد وای، کاشکې زه ښوونکی وای. دلته تاسې متوجه کېږئ چې کاشکې په پښتو ژبه کې څه دی، د تمنا توک دی. کاشکې ته پوهېدلی، کاشکې موږ پوه وای، کاشکې مې درته ویلي وای، کاشکې مې خندلی، کاشکې مې ته لیدلی وای. دلته تاسې متوجه سولاست چې کاشکې د تمنا یا د هیلې یا د ارزو توک دی چې په پښتو ژبه کې استفاده کېږي. درنو دوستانو، موږ به په نورو درسونو کې ووینو چې په زمانو کې زموږ اکثره زمانې له دغه حالتونو یا د فعل له وجو سره په بېلابېلو توګو راځو.
دا و تر دې ځایه د فعل د وجې درس تر بله درسه پورې مو خدای مل شه.